الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نن درس کې باندې دې خبرې چې جهنمین کله جهنم له داخل شي، الله عز وجل به نیکان خلق موحدین یو وخت د اوقاتو کې د جهنم نه رابارکي او جنت له داخلي. د دې خلکو راوتل ذکر کول یو مسله، دویمه دا خبره ثابتول چې ور والا کله ور لور داخل شي په دې ټولو کې سخت عذاب د الله د خوانه شدول ورکې دي شي دا دې شي. او دریم بیان د دې خبرې جنتین چې کله جنت له ور داخل شي او جهنمین جهنم لا د دې حکم سره همیشواله په کومه طریقه او څنګه. او آخر کې بیان د دې خبرې چې اکثر اهل د جنت بسو کې او اکثر اهل د جهنم. به د جنت او د جهنم پټ کېدل په تکالیف باندې او د قشم په خواهش پرستی. انس بن مالک فرمای دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لسکلن خادم دی، نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویله يخرج من النار راوي بسل شدورنا من قال لا اله الا الله. شاجدا خبر ذکر کړه چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه. کله چې انسان په ځل کې د لا اله الا الله مسئله یو ورځ بدار بار کړی شي، څومره طریقې باندې ایمان زکه د اکثر اهل سنت والجماعت مسلک د لکه امام بخاری رحمت الله علیه چې ایمان کمیږي او زیاتیږي. وکانه فی قلبه من الخير ما یزنو شعیره، چې د په دې زړه کې دومره ایمانی لکه څنګه چې د وربشې دانه ده. د الله نبی فرمای د وربشې د دانې په اندازه باندې چې کله ایمان د سړي په دې زړه کې موجود وي، الله عز وجل به دا سړی یو وخت د اوقاتو کې د جهنم نه رابار کی او د جنت په باندې به ور داخل کی. څو خبرې ته معلومه شي. اول فرق ما بین د مؤمن او کافر کې، مؤمن انسان به ورځ راوځي او کافر چې هغه به همیشه په ور کې پروت دی. دویم د ایمان حیثیت او درجه بیانول چې ډېر لوی نعمت ده په نعمتونو کې، لکه څنګه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې اصلي نعمت هغه امداد ده. دریم دا خبره معلومه شو چې محل مقر د ایمان هغه سره دی. او څلورم دا خبره ته معلومه شو چې د خیر اطلاق کله کله په ایمان باندې کیږي، اگر که قرآن کریم کې په مرګانو دا مستعمل دی. پنځم ته دا خبره معلومه شو چې ایمان هغه زیاتیږي او کمیږي. دلته ګوره د وربشې په اندازه باندې ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ذکر شوی دی. ثم يخرج ببرويستل شي من النار دورنا من قال لا اله الا الله. شاش لا اله الا الله ویل او داغه په ځړ کې د غنم د دانی په اندازه باندې ایمانی به ویل راوي بسل شي دورنا او څو شغله اله الا الله ویل وکانه فی قلبه من الخير ما يزن. او داغه په ځړ کې دغه ایمانی چې کوم برابرېږي د ذره په اندازه. ذره کې د څو قول علماء لیکلي. اول سور میږي یا د سور میږي سر او یا د نور هغه وړانګه چې هغه کوټې په دې منځ کې داخليږي او دغه سره سره هغه ګرد چې کوم د لاس پرنختی او پوکړې شي او به والو شي. دومره ایمان الحمدلله ول بده بکارت. حدیث کې راځي امام احمد ترمذی دواړو نقل کړی، جابر بن عبد الله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي يعذب ناس معذب بکړي چې خلد توحید ولا پور کی تر دې چې ښکار بشي، لیکن دا انسانان به رب العالمین په رحمت کې راګیر کړي شي، بیا راويستل شي او د جنت د دروازو مخې له بکیو خودلې شي. د جنت اهل د جنت د خوانه په دوی باندې یو قسم د چڼکاو او شبنم د اوبو وشي. دوی به د سره وټکیږي لکه څنګه چې سین د سیلاب را روان شي او په یوه کې د تخمونه مخونه را جمع کړي، دغه له بروس الله عز وجل د جنت ته داخلي. لوی عذابونه کې سره شکل انسان جهنم له ور داخل شي. سورې متففین نه معلومیږي کله د سیندا
انهم یقینا دا مخالفین چې دي عن ربهم در رب د دوی نه یوم اذن په دې ورځ باندې لمحجوبون من بکړي شي دغه نه بروسه به جهنم په طرف باندې ور داخل شي. دي آیات کې اشاره و دی بلکې تصریح چې الله عز وجل په جهنم کې سډیر تعذيبونه دي مشکلات دي انسان سره مخامخ کیږي خو په دې ټولو کې خطرناک شي چې دی هغه رب العالمین د رؤیت نه منع کېدل. اصل سوچ کوه برېتو دي دا د مشر خو ورغه واغلی ټلیفون کې اجازه ستاسو له درځم او په دې وخت کې اول هغه زنګ اوچت نه کې او اوچتم کې چرته با ګارد اوچت کې بیا دا خبر ورته کې چې جی سي بیا خان سي بیا مشر نشته لري څومره بنو مراد دي څومره بخپي او به رب العالمین جنتین او جهنمین چې کله جهنم او جنت ته ورشي دا وګوره همیشه می سورې هود کې الله عز وجل فرمایي یوم دش ورز دا یاتي شراب شي یو نفس بم خبره نه کوي الا باذنه مگر پاغه ټینګ چې زمونږ الله ورته اجازه وکړي. به دې کې دوه قسمه خلک دي فمنهم شقي و سعيد بعض نیک بخت لري بعض بدبخت او بعض بدبخت لري او بعض نیک بخت. فاما الذين شقوا پس هغه انسانان چې هغه بدبخت دي ففي النار دي ور کې بداخليږي لهم فيها زفير د دې لپاره به کې اوسيلي او حرار لکه د خروغون دي خالدين فيها دي به کې همیشه مدامت السماوات والارض صبر چې لازم کو اسمن ابد الا ما شاء ربك مگر سره به چې او غړي بس د استثناء منقطع ده معنا ده لكن دویم قول علماء ذکر کړی دا د مستثنا د علم رب العالمین لدی. دریم قول علماء ذکر کړی چې دنه مراد هغه زمهریر دی او څلورم قول علماء لیکلي چې دنه مراد نیکان بندگان هغه به ورس الله را بار کوي. جواب د سوال کې دی چې الله وعده کوي به پوره نه کوي ان ربک استرب چې فعال لما يريد چې او وړي هغه کوي خامخا. جانب مقابل له بشاره زکا جلال الدین سیدی رحمه الله فرمایي چې دا قرآن عادت ته دشمن له جزیره ورکې نو دوست جزیره او اما الذين سعدوا هغه انسانان چې نیک بخت لري په الجنه جنت کې وي همیشه به په دې کې تر څو پر جسم کو اسمان نه الا ماشاء ربک اعطى اندایو ډاله د غیر مجزوز دا من غیر منقطع قطع کیږي متکیه بلا مایده کې به وي ان الذين كفروا يقينا انسانان چې بېمان دي دا اصل کې جواب د سوال له خلکو ویل کې چې موږ رب العالمین رشوت ورکو ایسه به موږ د الله نظام بچ لو ان لهم في الارض جميعا کچرته دي خلکو په دوی په اختیار کې موجود شي هغه څه چې ټول بدی کې دي او د دې مثلم د سره ليفتدوا به چې دوی جرمانه پیش کی په هغه باندې د قیامت د ورځې د عذاب نه نو ما تقبل منهم دا به اچردم ته قبول نشي بلکې په ځر دي چې دته قبول شي ولهم عذاب الیم د خلق رب او درناک عذاب. جواب د سوال کې چې داخله تی اوزي یریدون دوی اراده ان یخرجوا شؤوز دورنا خو لیکن دوی بنیوتن کی اولهم د انسانانو له عذاب مقیم دوامدار همیشه عذاب بل اور کی. حدیث کی راځي بخاری مسلم کې عبد الله بن عمر فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا صار اهل الجنه الى الجنه جنتين چې کله جنت تلاړ شي اور ولا لا نجيء بالموت دی وخت کې مرګ راوستل شي حتى يجعل بين الجنه والنار تر دې پورې چې د جنت او د اور په مابین کې وګرځول شي به استعلال شي به आवाज کوون کې आवाज وږي اهل الجنه لا موت مرګ نشته یا اهل النار لا موت مرګ نشته فيزداد اهل الجنه فرحا الى فرحهم جنتین بزیت کې بدی وخت خوشحالي د خپل خوشحالي سره او جهنمین به بزیت کې خفګان د خپل خفګانونو سره څنګه دا به سخت خبر د زموږ د الله اعلان دی یقیني. اکثر خلک به چې جنت او جهنم لور شي اکثر خلک به جنت کې د سړی دي او په جهنم کې هغه زنانه او حوري په جنت کې بزیت لري په نسبت سره سړوله. عمران رضی الله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ورځ راو ختم دی جنت ته شګور اکثر اهل لري فقراء او مساکین فقراء جمع فقیر او مساکین جمع مسکین د فقیر او مسکین باره کې قرطبي قانون کړي چې کله د دوړه ذکر شي فرق به کار دی چې کله یو ځای به فرق نه دی په کار او ورو ختم دی ور لا چې اومه کا اکثر اهل دغه زنانه ولې ورسه بل حدیث کې دغه به تشریح ده. عبد الله بن عباس فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وما ته خو درې شو ور نمی غوښته خو لیکن ورته خو درې شو فاذا اكثر اهلها النساء اكثر اهل غيزنا دين شکری کولا
قیل به ورته ویل شي ای دوی کفر کوي د الله قال نا شکر د خاون کوي نا شکر د احسان کوي لو احسنت الى احداهن کبه دې زنانو کې بریتون ولا چرته وی کوي سره ټول زمانه ته احسان کوي ثم رات منك شيئا بسنه معمولی غوندي شی وګوري نو قالت سوي چې ما رايت منك خيرا قد قسم بالله چې تاسو سره کله زما قسمت لا شي ورې زری په اندازه خیر مې درنه دي لري به سزا درک عمران ابن حسین دا خبره کړې ده چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام بداویل چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د شی ویل دي ان اقل یقینا کم اوسیدون کې د جنت اغسی فزیدي نن دغه شکرې د وجه دلیل په دې باندې چې په خپل خويندو مېندو باندې سړی باید رحم په دیو کې چې دغه په ځړ کې د صبر مسله وردل کوي قناعت ابو هريره سے بدا خبر کړو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي ان اول زمره اول ګروپ چې جنت ته داخليږي هغه به د شي لګر پېژنه سم سپوږمۍ بغیر نجلي به د شي لکه پړق والا ستوري هر سړي د پاره بدو به بيني دغه د مغز به دغه کنه اخو معلومیږي او نو به په دې جنت کې به شرط به واده والا انسان د هر چا لپاره الله عز وجل دا په نصیب باندې نصیب کی جنت او جهنم د څنګه جوړ شي ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده حجبت النار جنت پر کله شوی په خواهشات او جهنم او جنت پر کله شوی په تکالیف څه مطلب وی چې کله جنت جوړ کې الله عز وجل ملائکه له ویل چې وشي وګوري وي هیڅ به پاتې نشي څوک ټول براشي ها وی اوس ورشه چې کله تکالیف په ورواچل وي مشکل جهنم ورته ذکر کوي وشي وګوري وي مشکل چې څوک داخل شي خو کله خواهشات په ورغورځول ډېر کم انسان مته بچي دلیل به دې باندې خواهش پرسي د دې وجنه ابو هريره سے فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت له سړی به داخليږي اکثر شي چې هغه تقوا ده او کیسه اخلاق او جهنم له به داخليږي هغه فم او فرج په دې خلو باندې دغه شم به انسان غلط اندام غلطي خاص اندام غلط استعمال اول یو ورځ به جنت او جهنم په خلو باندې وبه سره راغی ابو هريره سے فرمایي چې هغه نبی کریم علیه الصلاه والسلام نقل کړي وی دی ور د جنت سره حجت بازی وکړه او هغه د سره الله د طاقت ورکړي زمون نبی ویل د زمون په ایمان دی د تویل شي ایمان بالغیب فقالت النار دی ور ته دا خبره وکړه وی زب میراث کوم متکبرین او بدمعشان جنت ورته ویلې وی مال بنه داخليږي مگر کمزوري مسلمانانو و پریوتی او دغه عاجز الله عز وجل جنت ویل چې انت رحمتي تسمع رحمتي زبتا باندې رحم کوم چې اوغړ مزماده بندگانو او ور لوي لوي تسمع عذاب عذاب در کوم پتا باندې چې اوغړ مزماده بندگانو خدا خبر یاد ساتي چې ولکل واحده منکم ملء هذا ارود پر ډکواله ګور په ما ضروري دي حدیث کې راځي جنت ته نور مخلوق پیدا کې په جهنم کې بل خپل پوند ور کې دي د جنت طلب پکار د قشان د جهنم نه بچ کېدو مسله یا ایه الذين امنوا سوره العمران کې الله عز وجل فرمایي د ایمان والو لا تاكل الربا سود مخوري دچن په دچن من دا عربو عادت هو لیکن حدیث کې راځي لوی سود په سودونه کې دا چې وسړی د مسلمان بیزتی وکي یو روپۍ د سود چې سړی استعمال کین نو دا شی لکه 15 درش کړي چې د خپل مور سره جنا وکي اهل زوایر فرمایي چې سود په مشپک شي نه کې د احناف چې کوم شي قدر او جنسي چا ویل چې کوم شي کې طعم او سمنت او چا ویل چې کوم شي کې قوت او ازدخاري لیکن سیده چې په حدیث کې کوم شي ذکر شوی دی امدقه مراد دی او اتقوا الله نو وی دی د لپاره چې دروازه رحم کامیاب کړی شي کامیابی هغه ځواني چې به سي بډاتوب نه هغه صحت چې به سي مرز نه هغه خوشحالي چې به سي خفګان نه دا نه مگر په جنت کې اسباب د فلاح د ایمان دی اتباع رسول الله دا تقوا دا زهد دی تزکیه دا او سړی چې د ناکامۍ سره مخامخ کیږي هغه ظلم دی جرم دی شرک دی ارتداد دی افتراء ده او اتقوا النار التي اعدت للكافرين زاد اقور نه بچ کی شغله تیارون د کافرانو د پر الله پرمیشي تیار کړی دی اگر کوم مؤمن به ورزي وخت د پر به براوشي اطاعت الله د الله د رسول کو دې لپاره چې پتا سو باندې رحم وشي علي بن حاتم فرمایي نبی کریم علیه الصلاه والسلام یې ورسره دا وریات کی به په باندې پریونی ولا به وریات کی به پریونی ولا رب العالمین له ویل چې دنه مې بچکا به ویل چې اتقوا النار د جهنم د اور نظام بچکا اگر کده کجوري دانی دانی مې طرف ولې نه فمن د میچن کده کجوري مجرم سره نشنه په کلمه طیبه مشدار خبره خلق له وکي د شریعت برابر یو حدیث کې دام راځي ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امتی زما ټول امت به جنت ته داخل شي الا من ابا مگر چا چې انکار وکړي د دخولنا
قال يا ودویل یا رسول الله ومن یأبى څوک به انکار کوي قال من اطاعني جزما خبر امه جنت ته ورځي او جزما فرمانی کې د انکار وکړو دلیل شو بده باندې چې جنت جهنم د دواړه شته د غیر پر خپل اسباب دي د پر خپل نو موږ تاسو به دې خبره کوو چې رب موږ ستانه د جنت سوال کوو او رب دا هغه اعمال توفیق راکړه دا هغه ویناګانو سړې په جنت لور نږدې کیږي رب موږ پتا باندې پنهینو شو د جهنم نه او دا هغه څنګه چې سړې په هغه باندې نږدې کیږي جهنم لا برابر خبره ده ک قول یو کو عمل سبب ان شاء الله کشرته ژوندیو ایمان په تقدیر دا څه ویل شي ارکان د ایمان په تقدیر دا سمانه څلور امور دي او بیا دا خبره ذکر شي تقدیر دا راز سره بیر تقدیر فقط څه ده یو سړی په تقدیر باندې ایمان ولري نو شوی له مسله به کې څه وته او بیا دا خبره چې احتجاج په تقدیر باندې دلیل نیول کله جایز او د اسباب استعمالول او حکم د دې خبره تقدیر د فکول به د رب العالمین مشیت ارشد شامل له او دا خبره ثابتول چې سړی په تقدیر باندې راځي کیږي فیصله رب العالمین دی خیر لګ شر لګ غیر پر دوه وجه دا خبره ثابتول چې د مخلوق ټول افعال د رب العالمین مخلوق دي د عدل او انسان تذکرہ د الله د اوامر فقه او به اوامر شرعیه ذکر کړی چې هغه په 15 اقسام باندې تقسیمیږي د غین ورسته به د اوامر اقسام دو اقسام له حقوق الله حقوق العباد او د نیکی او د بدی په اړه کې فقه د نیکی به دوه قسمه او بدیم تقشن دوه قسمه ده الله رب العزت موږ تاسو په خپل رحمت سره جنت ته داخل کړي او رب العالمین موږ تاسو له جهنم نه وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد